الله منلی نن موږ هم دقه چغې وو تاسو ته موږ دقه چغې وو خو چا را باندې لیبل د وابیانو ولګو چا را باندې لیبل د دې ولګو چې دی د بهر ملکونو نه پیسې خوري چا را باندې لیبل د غیر مذهب ولګو چا د بد مذهب ولګو چا د ګستاخانو ولګو چا د څه چا د څه لکه سی چلې دی وایي جي وابي دی نو ما کم کوپر کړی ته ما ته وابي او سی چلې د وابي څوک یي څه ته وایي څه شی دی آخر څه بلا ده د وابیتوب ما خو یې پوه کړې زه خو هم تا ته دا ویم چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول الله ومنه الله د پیغمبر ومنه یعنې بیا به دغه چغې په آخرت کې وایي چې یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول دې جهنمیانو ګوره څه وایي یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول بیا څه وایي الله ته وایي ګوره وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا یا الله منګ منلی وه د خپلو دیني مشرانو او دنیوي مشرانو په چا پسې روانو مشران دوه قسمه دنیوي مشران څه ته وایي صرف بادشاه دی دنیا کې مشر بس دا پلار مشر نه دی که د کشر دی د کاکا مشر نه دی ماما مشر نه دی د قبیلې دا مشر نه دی او دا موږ وی د دوی منلې وه چې د پلار نیکه لار به نه پرېږدئ او موږ د ګمراه مولیانو منلې وه فاضلون السبیل هم دې دوه قسمه خلکو زموږ نه د حق لار ورکه کړې وه نو څه وایي الله ته ربنا آتهم ضعفين من العذاب یا الله دوی له دوچند عذاب ورکړه ولعنهم لعنا كبيرا ولوی لعنت پې ووایه غوسه دي ورته خو نن دا غوسه خو پیدا نه درکوي په دنیا کې که چا ستا د مشر نوم اخېستو خولې ته دې ولې وردانګل مړکو دی ښه زمونږ مشر دنیا کې خو دې پې خلک وجل او اوس دلته وایي چې یا الله دوی له دوچنده عذاب ورکړه او په دوی لعنت ووایه نو د پیغمبر تابعداري وکړئ چې د آخرت د دې چغو نه څه شي د دې نه بچ شي بلکې لنډه ته دا ووایم د جنت چابي د پیغمبر په تابعدارۍ کې ده حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما ټول امت به جنت ته ځي سوای د هغه چا نه چا چې انکار وکړو چې زه نه ځم صحابه کرام یا رسول الله دې څوک شته چې انکار کوي وایي چا چې زما تابعداري وکړه جنت ته لاړ چا چې زما تابعداري ونه کړه د انکار وکړو یعنی حقیقت کې دا کم سړی چې د پیغمبر د تابعداري نه منکر دی او نه یې کوي نو دی نه غواړي څه نه غواړي جنت اگر که به خوله نه وایي خو د دې کار نه یې واضحه ده چې دی جنت نه غواړي ځکه چې جنت د پیغمبر په تابعداري کې دی او دی تابعداري نه کوي پوه شوې په دې خبره باندې بلکې د الله سره چې محبت کې نو د پیغمبر تابعداري به کې او چې د پیغمبر تابعداري نه کوي نو د الله سره د محبت نشته قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني ای پیغمبر دې خلکو ته ووایه که چېرته تاسو محبت د الله سره کوئ نو بیا به تابعداري د پیغمبر کوئ مفسرین وایي بعضو خلکو دعوې کولې چې موږ په الله مین یو الله په امتحان راوستو وایي که په ما حقیقي مین یئ نو بیا به پته ولګي چې د پیغمبر تابعداري څومره کوئ چې څومره ته په الله مین یې دومره به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی حدیث ته عرباد رضی الله عنه مشهور حدیث ته امام ابو داود امام احمد راوړی څو پیرې موږ بیان کړی علیکم بسنتي د چا لار راونیسئ مضبوطه وی زما لار راونیسئ عضوا علیها بالنواجذ د جامې دا غاښونه پرې رابند کړي چې څوک یې دنه ګډه وډه نه کړي پیغمبر تا ته وایي د جامې غاښونه پرې رابند کړي ډېر تابعداري به د پیغمبر کوي چې خبره یې درته راورسېده بس بیا سمعنا واطعنا او زه بیا ته یو مثال در کوم غوږو ته کېده یو حدیث ته امام مسلم راوړی دی او حدیث ته ام حبیبه رضی الله عنها دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي من صلى 12 رکعه في يوم وليله بني له بهن بیت في الجنه چا چې 12 رکعاته سنت منځ وکړو د فرض نه علاوه په شپه او ورځ کې الله به له دې په بدله کې په جنت کې کور جوړوي دا 12 رکعاته کم دي
سحر 2 ماسپښین 4 مخکې او 2 وروسته سوی شو 6 او 2 8 ماښام نه بعد 2 10 ماسخوتن نه بعد 2 12 دا 12 رکعته لمونځ چې څوک د شپې ورځ کې کوي الله وله په جنت کې کور جوړوي یو سړی چې دې حدیث کې مونږ ته څه حدیث کې ته دا کوم ام حبیبه وی رضی الله عنها دا خبرې چې وکړه بیا څه وی فما ترکتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه وخت نه والا پیغمبر چې دا حدیث باندې کړی د اوسه پورې دا 12 رکعته باندې نه دي پاتې شوي چېرته ځکه چې پیغمبر ویلي چې بیا خبره په دې ونه درېده ابن عنبسه رحمه الله ابن عنبسه بیا راوي دی چې د ام حبیبه نه دا روایت نقل کوي هغه څه وایي فما ترکتهن منذ سمعتهن من ام حبیبه نو بیا ما چې د ام حبیبه دا روایت اورېدلی ما د اوسه پورې 12 رکعته نه دي پرېښودي بیا په دې خبره ونه ودرېده د ابن عنبسه نه روایت څوک راوړي عمرو بن اوس وایي فما ترکتهن منذ سمعتهن من عنبسه ما چې د ابن عنبسه نه اورېدلي ما د اوسه پورې بیا دا نه دي پرېښودي او په دې ونه درېده د ده نه یو راوي دی النعمان بن سالم هغه وایي فما ترکتهن منذ سمعتهن من عمرو بن اوس ما چې د عمرو بن اوس نه اورېدلي دي بیا ما نه دي پرېښودي ده پیغمبر تابعداري داسې کېږي ها او دا ګورې سنت لمونځ دی فرض نه دی څه دی سنت دی خو چې پیغمبر ویلي دی بیا بیا کوي او زه درته یو واقعه بیان کړم ډېره ناشنا واقعه د امام بخاري راوړې نورو کتابونو کې هم شته عبدالله بن عمر وی زه ځوان سړی وم په دې جومات کې به اوسېدم د هغه وخت ځوانان داسې وو ښه دا ځوان سړی د کوم ځای کې دی زمونږ هغه په زور را پړي به ورته چې را کاږې وی درس ته بیان ته مونځ ته ذکر ته په زور به یې راولي او دا به ورته وایي لږ ټیم دی بیا ځه او لږ بس بیا ځه او دا دغه به ورله ورکوي چې اوس راشي دی پروت ځوان سړی وی کله چې به سحر مونځ ختم شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر مانځه نه بعد دې ملګرو ته وی په تاسو کې چا څه خوب لیدلی دی نو بیا چې به چا خوب لیدلی و نو پیغمبر ته به هغه خوب بیان کړو نو هغه به له بیا تعبیر راویستو دا به د پیغمبر طریقه وه وی ما امر مان کو چې ما چېته خوب ولید ولي چې دی خوب ویني پیدا به صحیح نه د ده به د خبرو سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د خبرو موقع راشي دا دومره مین دي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې یو منټ موقع غواړي چې د هغه سره کښېني بل دا مؤمنان دا ښایسته ښایسته خوبونه یې چې معمولي دی نو دا د مؤمن ارمان دی ځکه ارمان کوو چې ما چې ته ښه خوب ولید ناشنا خوب یې ولیدو بیانوي وده شومه وی 2 کسان را پسې په خوب کې رالو او زه یې روان کړم نو زه یو داسې ځای ته بوتم چې هلته اور و جهنم و او د کوی په شکل کې و لکه ګیر چاپېره ته دیوال تاو شوی او په هغې کې داسې قومونه وو چې ما پېژندو بعض جهنمیان ما وپېژندو وګوره نومونه یې نه دي ویلي پردې پې اچولې بعض وی ما پېژندلي وی زه ډېر سخت ویرېدم او ما وی اعوذ بالله من النار الله پورې پناه نیسم د جهنم نه بیا مې وی نو دغه 2 ملایک په ما پسې چې کوم راغلي وو اخو را سره و خو درېم راغی وی ما ته وی چې لن تراع ته مه هېرېږه انک لست من اهلها ته په جهنمیانو کې نه ته مه هېرېږه عبدالله بن عمر وی راپاڅېدم وی ما چې داسې ناشنا خوب مې ولیدو وی سهار مونځ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو وی چا خوب لیدلی او وی ملګرو خبرې شروع کړه دا خو کشر دی دا خو ډېر باادبه خلک دي که نو وی زما موقع برابر نه شو دا داسې نه و چې او وردانګه او د مشر خولې ته او د سپین ګیري نه مشران دي نو وی لاړم په خپلې خور پسې په حفصه رضی الله عنها پسې
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده، نو دې سره خو به لازم پیغمبر میلاویږي چې خاونې دی. وی هغې ته مې دا خوب بیان کړو. حفصې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې عبدالله بن عمر راغلی او دا خوب یې ووایي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي ګوره چې دا خوب یې واورېد، وی نعم الرجل عبدالله، عبدالله ډېر ښه سړی دی. لو كان يصلي من الليل، خو که چېرته د شپې د تهجد یې کولی نو ډېر ښه سړی دی. عبدالله بن عمر ورغی حفصې ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي، وی خوب یې واورېد، وایي چې عبدالله ډېر ښه سړی دی. یو روایت کې راځي ان عبدالله رجل صالح، عبدالله خو نیک عمله سړی دی، خو که د شپې د تهجد ته لږ توجه ورکړی نو دا ولې د دې درې تعبیر سره څه کار دی؟ نو یو روایت کې ورسره داسې راغلي دي چې دې ملک ورته ووایي مه یېرېږه، خو مانځه طرف ته توجه که د شپې. دویم علما څه وایي